د زندان د لوړو دیوالونو ترمنځ دا ځل د خاموشۍ فضا د والیبال د توپ په شور بدله شوې. هغه سیالۍ چې د زندانیانو لپاره نه یوازې تفریح بلکې د هیلو او ذهني ارامتیا یوه نوې کړکۍ پرانیزي. د ننګرهار ولایت مرکزي زندان مسوولین وايي د زندان د لوړو دیوالونو تر سوري لاندې د بندیانو لپاره د والیبال یو میاشتنی سیالۍ په لاره اچولې. نن ورځ د ننګرهار مرکزي زندان کې د رد الظلم تر سرلیک لاندې والیبال ټورنمنټ پیل سه او په دغه ټورنمنټ کې تر 40 پورې ټیمونه برخه اخلي چې د 10 ولایتونو ټیمونه به راځي دلته او باید ووایم چې یاد ټورنمنټ به یوه میاشت دوام وکړي. په ورته مهال زندانیان خوښ دي چې د دوی د تفریح لپاره دا ډول سیالۍ پیل شوي دي. د دوی په وینا اوس مهال زندانونه د تربیت په مرکزونو بدل شوي دي. خوشحاله یم زندان کې وضعیت ډېر ښه دی. موږ دپاره د لوبو کولو مسله هم برابره کړې ده او موږ دلته چې دی د رئیس نه ډېر خوشحاله یو. وهل ټکول نشته دی. د مونځ دپاره د اودس دپاره سبق دپاره حج دپاره جلا جلا ځایونه دي زموږ دپاره. نو موږ دلته زندان چې راغلي یاستو زندان ته دې دپاره راغلي د اصلاح ځای دی زموږ دپاره چې موږ اصلاح شو. دغه د زندان ته چې خلک وایي چې ولا زندان کې وال دي ټکول دي، شکر الحمدلله هېڅ وال ګزار نشته ده. دلته هم دې رئیس صاحب موږ دپاره دا ټورنمنټ جوړ کړی چې یو ساتیري دپاره هېڅ نه کم وال شته نه کم ټکول شته ده. چې جنګ و لانجې ونه کړي هېڅ جنګ وال هغه نشته ده، زدن هغه نشته ده. یوازې سږ کال نه بلکې تیر کال هم د زندانیانو لپاره دا ډول سیالۍ دایر شوي وي چې پکې لسګونه لوبډلو ګډون کړی و.